د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د افغانستان د وضعیت په تړاو بحث ترسره کوي. دا غونډه نن د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې لپاره د هغه ننګونې تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلیږي. د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د انجونو او ښځو د هیلو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. عدلیې وزارت ویلي چې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو حکومت عدلیې وزارت خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د یاد وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي ویلي که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. هغه ویلي چې عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راز فعالیت غیر قانوني بولي او خبرداری ورکوي چې په دې نوم هر راز سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د نوموړي په وینا چې د عدلیې وزارت په تیرو څو کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت یې کاوه موندلي او د هغوی د فعالیت مخه یې نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي. کورنیو چارو وزارت د پولیسو لپاره د رسمي یونیفورم اخیستل لازمي وګرځول. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د رهبرۍ جلسې د فیصلې او کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د منظورۍ پر اساس ټول نظامي مسؤلین او منصوبین مکلف دي چې د دندې د اجرا پر مهال له منظور شوي یونیفورم څخه ګټه واخلي. په اعلامیه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت اساسي دندې د امنیت نیول، د قانون ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. نو په دې اساس د کورنیو چارو وزارت د اقدام به د پولیسو په پیژنګلوۍ کې د ولس لپاره سہولت رامنځته کړي. د شفري نسخو مخنیوي په موخه ځانګړې تخنیکي کمیټه جوړه شوه. د شفري نسخو په تړاو د خلکو له پرله پسې شکایتونو وروسته عامې روغتیا وزارت په یو تازه اقدام کې د دې نسخو د مخنیوي په پار یوه ځانګړې کمیټه ګمارلې ده. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل پر خپله ایکس پاڼې لیکلي چې دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ له لورې شوې او وروسته له دې بعد د شفري نسخو موضوع په جدي توګه تعقیب کړي. تر دې وړاندې په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو د ډاکټرانو لخوا د شفري نسخو پر لیکلو شکایتونه درلودل. پاکستان ویلي چې د افغانستان په رسمیت پیژندلو کې بیړه نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان اسلام آباد کې د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان د افغانستان حکومت د رسمیت پیژندنې په قضیه کې هیڅ ډول بیړه نه لري او په دې تړاو پریکړه به هم د خپلو ملي ګټو پر اساس کوي. ایکسپریس ورځپاڼې د نوموړي له قوله لیکلي چې پاکستان په دې اړه تر هغه پریکړه نه کوي څو د ټي ټي پي اړوند امنیتي اندېښنو ته رسېدنه نه وي شوې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژانده او تر نورو هیوادونو مخکې شوه. بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د روسیې په څیر د دوی حکومت په رسمیت وپېژني تر څو اړیکې لا پراختیا ومومي. نتنیاهو په یو رسمي سفر سپینې ماڼۍ ته ورسېده. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په یو رسمي سفر د امریکا پلازمینې واشنګټن ته ورسېده. نوموړی به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال غزه کې د 15 ورځني اوربند د بندیانو خوشي کولو او د سیمه ییز امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړي. ټرمپ ویلي چې غواړي د ایران او اسرائیل ترمنځ هم یو دایمي سوله رامنځته شي او دا سفر له همدې هدفونو سره نږدې تړاو لري. روسیې د ایران او اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران پر وړاندې د اسرائیل او امریکا بریدونه غندلي او ویلي دي چې چمتو دي د ایران د اتومي پروګرام د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. دا اعلامیه د بریکس غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تر لیدو وروسته خپره شوې ده. روسیې ویلي د ایران اتومي موضوع باید یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي او ټینګار یې کړی چې ایران حق لري یو سوله ییز اتومي پروګرام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې خو لا هم وضعیت نازک دی او د جګړې احتمال دی. له جون میاشتې راهیسې له ایران څخه نږدې 9 میلیون افغانان ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي له جون میاشتې راهیسې شاوخوا 450,000 افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال له پیله بیا دا شمېر 906,000 او 326 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان په وینا د کډوالو د راستنېدو لړۍ ځکه چټکه شوې چې تهران هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري امر وکړ چې د جولای تر 6 باید له هیواده وځي. د راپورونو
له مخې د دې ناڅاپي اخراجونو له امله د مرستندویه ادارو پر امکاناتو فشار زیات شوی او په افغانستان کې د بې ثباتۍ د خطر زنګ وهلی. ټرمپ د ایلان ماسک لخوا د نوي ګوند جوړول مسخره بللې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د میلیاردر ایلان ماسک د نوي سیاسي ګوند د جوړونې پریکړه هسې یو مسخره ده او یوازې به د امریکا په سیاست کې ګډوډي رامنځته کړي. هغه ویلي چې موږ د جمهوري غوښتونکي ګوند کې لوی بریالیتوبونه درلودل او د امریکا سیاسي نظام تل پر دوو ګوندونو ولاړ دی او د دریم ګوند جوړول هسې ګډوډي رامنځته کوي. د نوموړي په وینا چې ماسک په تیرو 15 اونیو کې خپله لاره ورکه کړې او یوه ریښتینې فاجعه ګرځېدلې ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې ماسک د ټرمپ د نوي مالیاتي او لګښتونو لایحې په ځواب کې د امریکا ګوند په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو اعلان وکړ. بریکس سازمان له اسرائیل غوښتي چې سمدستي له غزې څخه وځي. د بریکس غړو هیوادونو مشرانو له ټولو ښکېلو خوا غوښتي چې غزه کې د بیړني دایمي او بې قید شرطه اوربند لپاره له رښتیني نیت سره خبرو ته چمتو شي. د یاد سازمان په ګډه اعلامیه کې چې د 10 غړو هیوادونو لخوا خپره شوې ټینګار شوی چې باید اسرائیلي ځواکونه له غزې او ټولو نیول شویو فلسطیني سیمو په ځانګړې توګه له لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس څخه وځي. یاد سازمان د اسرائیل او متحده ایالاتو له لوري پر ایران شوي بریدونه هم غندلي او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د سیمې ثبات له جدي ګواښ سره مخ کوي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.